د اصحاب السبت د هلاکت واقعه. الله جل جلاله په قرآن مجید کې د بنی اسرائیلو د یو کلي د هلاکت واقعه ذکر کړې چې هغوی هم د الله جل جلاله د حکم ماتولو دپاره مختلف قسمه هیلې او بهانې جوړولې. الله پاک فرمایي: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. دا واقعه امام قرطبي رحمه الله او نور مفسرینو په تفصیل سره ذکر کړي چې د حضرت داود علیه السلام په زمانه کې د بنی اسرائیلو یو کلی و. د سمندر په غاړه اوسېدل. الله پاک د دوی دپاره د هفتې ورځ د عبادت دپاره مقرر کړې وه، چونکه د دوی هغه خوښ شی، هغه مشغوله شی، هغه د کبانو د مایانو ښکار و. نو دوی ته دا حکم و چې په دې ورځ به تاسو ښکار نه کوئ، بلکې صرف به د الله پاک عبادت به کوئ. د الله شان ګوره چې په نورو ورځو کې به په سمندر کې دا کبان کم وه او د هفتې په ورځ به دومره ډېر وه چې د اوبو پر سر به روان و دا مایان، په لاس به هم نیول کېدل. دا د دوی دپاره یو امتحان و چې آیا دوی د الله پاک حکم مني او که نه مني. نو دوی کې بعضو دا هیله جوړه کړه چې تالابونه یې جوړ کړل او د هفتې په ورځ به یې اوبه ورته رایله کړې، نو کبان به ورته راغله، بیا به یې پرې اوبه بندې کړلې او د یکشنبې په ورځ به یې ورڅخه دا کبان دا مایان به یې نیول. بعضو به په دریاب کې د جمعې په ورځ به یې ورته جال وریله کوي او د یکشنبې په ورځ به یې ورڅخه راواخیست، نو مایان به ښه ډېر کشکېګیر سوي وو. په دې کلي کې یوه ډله د نیکو او د صالحو خلکو هم وه. هغوی ورته ډېر نصیحت وکړي چې دا خو تاسو د یو حرام کار دپاره حیلې کوئ، بهانې کوئ، دا خو ناجایز دی، ځکه د الله پاک سره خو دوکه نه کیږي. دوی به ورته ویل چې موږ خو د هفتې په ورځ ښکار نه کوو، بلکې د یکشنبې په ورځ یې کوو. نو چې کله یې د دوی خبره ونه منل، نو دوی ورڅخه جلا سوه او د کلي په یو بل طرف کې یې اوسېدل شروع کړه او په منځ کې یې دیوال هم ووهی. یو ورځ سهار چې دا نیکان خلک راولاړ سوه، نو د دیوال د دې خوا خاموشي وه، څوک نه راوتل. چې د دیوال د لوړ طرف څخه وختل او ویې کتل، نو د دې ګناهګارانو څخه بیزوګیان او خنزیران جوړ سوي وه. یعنې د کشران یې بیزوګان سوي وه او د مشرانو څخه یې خنزیران جوړ سوي وو. نو چې دا نیکان ورته راغلل، نو د بیزوګیانو دا نیکان پیژندل، خو دوی دا بیزوګیانو نه پیژندل چې دا کوم کس دی. نو د بیزوګیانو به د دې نیکانو خلکو جامې بویولې او ژړل به یې. د نیکانو ورته وویل: الم ننهاکم، آیا موږ تاسو نه اوس منع کړي د دې کاره څخه چې دا مه کوئ؟ دا د الله پاک نافرماني ده، یو امتحان دی، هیلې او بهانې ورته جوړوئ. نو دوی به سرونه ښورول چې هو منع کړي مو وو، خو موږ ستاسو خبره ونه منل. نو 3 ورځې ژوندي وه، بیا الله پاک هلاک کړه. الله تعالی فرمایي: ولقد علمتم الذين اعتدوا، او په تحقیق سره تاسو پوهیږئ ای بني اسرائیلو په حال د هغه خلکو چې زیاتی یې کړی وو، تجاوز یې کړی وو په تاسو کې د هفتې په ورځ، یعنی د الله پاک حکم یې ونه منئ. نو موږ ورته وویل چې تاسو ذلیله بیزوګیان سئ. نو موږ وګرځول دا واقعه عبرت د هغه خلکو دپاره کوم چې هغه وخت موجود و او کوم چې وروسته راتلونکي دي، او نصیحت مو جوړ کړ د متقیانو د پرهیزګارانو دپاره. فایده قدرمنو داسې ده تاسو واورېدل چې کومو خلکو د ګناهونو کولو دپاره حیلې او چلونه جوړول، نو د الله پاک قهر ور باندې نازل سو او په شکل د بیزوګیانو او خنزیرانو وګرځېدل. نو انسان ته پکار دی چې د الله پاک د نافرمانۍ څخه ځان بچ کړي، په زړه کې ور باندې پښیمان سي پر تیرو ګناهونو او توبه وباسي. دا چې دا واقعي پر دا ګناهګارانو باندې داسې قسمه عذابونه راغلي، دا د دې څخه موږ تاسو ته دا پکار دی چې ورڅخه عبرت واخلو. همدا شان د یو ځوان واقعه، یو بزرګ یو ځوان راغی او ورته یې وویل چې جناب تاسو وایي چې دا ګناهونه څخه ځان ساتي، نو آخر زه څنګه د ګناه څخه ځان وساتم؟ ته یو لاره راته وښایه.
زه خو یو ځوان یم چې په بازار کې تیریږم، نو د سترګو ګناه راڅخه کیږي، خپل نظر نسم کنټرول کولی. نو دا خبره خو زما په ذهن کې نه راځي چې په دې ځواني کې دې زه خپل نظر کنټرول کې وساتم. هغه بزرګ ورته وویل تا زه په دې راز پوه کولی سم چې انسان ځان څنګه د ګناه څخه بچ کوي، خو شرط دا دی چې ته به زما یو خدمت کوې. هغه ورته وویل چې ډېر ښه دی، څه خدمت دی وایه. ده ورته وویل چې په فلاني ځای کې یو بزرګ دی، د بازار په هغه بل طرف کې اوسېږي، نو ته هغه ته دا یو ګیلاس شیدې دا ډکه پیاله وروړه او بیا راڅوه ماته، نو تا به زه په دې راز باندې پوه کړم. ده وویل چې صحیح دی. وی به یې سم. دې بزرګ ورته وویل چې پیاله به ویسې، خو یو خبره بله هم ده چې که چیرې د دې پیالې څخه یو څاڅکی شیدې هم توی دې کړل، نو زه در سره یو بل کس هم استوم، هغه به دې د عام بازار په دا مابینځ کې به یو دوې چپلاخې وهي. هغه وویل چې ډېر ښه دی. نو دې بزرګ ده ته پیاله سمه د شیدو ور ډکه کړه او ور یې کړل، او ورسره یو بل کس ملګری هم کې د لارې، هغه یې ورسره واستوئ چې که چیرې د ده څخه یو څاڅکی شیدې هم په لاره کې توی سوې، نو د خلکو په مخ کې به یو دوې چپېړې ښه په تیزه باندې به دی وهي. دواړه روان سوه، د ډېر په احتیاط دا پیاله هغه بزرګ ته ورسوله او ډېر خوشحال سو. واپس راغی او دې بزرګ ته یې وویل چې جناب هغه پیاله خو ما روغه ورسول، یعنې شیدې جنې توی نه سوې، اوس ته راته هغه راز ووایه. دې بزرګ ورته وویل چې صحیح دی، پیاله خو دې روغه ورسول، خو دا راته ووایه چې نن دې په بازار کې څومره پردۍ ښځو ته وکتل. ده ورته وویل چې جناب نن خو دې ته زما د سره څخه سوچ هم نه و. بزرګ ورڅخه پوښتنه وکړه چې ولې دې سوچ نه و؟ ده ورته وویل چې زما سره خو دا بیره وه که چیرې د دې پیالې څخه شیدې توی سوې، نو هسې نه چې دغه بل کس مې د عام بازار او د خلکو په مخ کې چپېړې ونه وهي چې د ټول بازار په مخ کې به شرمېدلی وای. بزرګ ورته وویل چې دغه شان که چیرې د یو انسان په زړه کې د الله پاک خوف وي، ویره وي، او دا ویره ورسره وي چې که د ګناه راڅخه وسوه، نو د قیامت په ورځ د ټولو مخلوقاتو په وړاندې به شرمنده ذلیل سم، نو دی به هیڅکله ګناه هم ونه کړي او هیڅکله به خپل نظر غلط استعمال هم نه کړي. دا غزوان ذهن ته خبره شوه سوه چې کله هم د انسان په زړه کې د الله پاک څخه خوف او بیره وي او د ګناه د نقصان ورته معلوم وي، نو دی به بیا خپله ګناه څخه ځان ساتي. ګورې عزیزانو، د صحابه کرامو د نظرونو ښکته ساتلو واقعه. یو ځل صحابه کرامو د جهاد دپاره یو ښار ته ولاړل. هلته رومیانو ته معلومات ولګېدل چې ډېره ویره ورسره پیدا سوه، ځکه هغوی ته هم معلومه وه چې دوی سره د الله پاک امداد او کومک دی. نو خپلو ښځو ته یې حکم وکړي چې تاسو ځانونه ښکلي کړئ، سینګار یې کړئ، نیم ځان بربند کړئ او په لارو کې ودرېږئ، ځکه ډېرې ورځې سوي چې مسلمانان د کورونو څخه راوتلي دي. نو که چیرې دوی تاسو ته وکتل او د سترګو په ګناه کې مبتلا سوه، نو د الله پاک هغه کم امداد او کومک نصرت چې ورسره دی هغه به ورڅخه ختم سي، بیا به په موږ نسي غالب کېدی. کله چې د مسلمانانو د لشکر امیر دا حالت ولیده، نو خپل لشکر ته یې ژر اعلان وکړي او د قرآن کریم یو آیت یې ورته ووایي: قل للذین یغضوا من ابصارهم. ای پیغمبره، د مؤمنانو ته ووایه چې دوی خپلې سترګې ښکته وساتي، پردیو زنانو ته ونه ګوري. کله چې لښکر دا اعلان واورېدی، نو ټولو خپل نظرونه ښکته کړل. هر کله چې دا لښکر واپس مدینې منورې ته راغله، نو خلکو ورڅخه پوښتنې وکړې چې تاسو خو به د هغه ځای بلډینګونه او هغه بنګلې هم لیدلې وي چې څومره جګې جګې او اوچتې وې. دوی ورته وویل چې کله موږ د خپل امیر څخه دغه آیت واورېدی، نو موږ خپل نظرونه داسې ښکته کړل چې موږ بیا یوې بنګلې ته هم پورته نه دي کتلي چې دا څومره اوچته ده یا نه ده. نو فایده یې معلومه سوه چې د انسان په زړه کې چې کله د الله پاک خوف وي، د ګناه نقصان ورته معلوم وي، نو دی بیا
په اسانه ځان د ګناه څخه ساتلی سي. صحابه کرامو ته چې الله پاک دومره فتوحات ورکول دا ځکه چې په شریعت پورا برابر و، ځانونه یې د ګناهونو څخه ساتل، نو د الله پاک امداد هم ورسره و. الله رب العزت فرمایي وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، او هم تاسو به غالب وي که چیرې تاسو رښتینی مؤمنان یې.